Channel subscribe ka. بلال د بیت الله شریف بام ته خېژي مش تاریخ وګورو چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کار کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فتح مکه په دوره باندې راغلی دی، د فتح مکه په غزوه باندې راغلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لزر کس صحابه کرام یا زیات کم روایت مختلف دي صحابه کرام تشکیلي بیت الله شریف د کوپر د مردارو منګلو سکاږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف د فتح د پاره هغه تبلیغي جماعتونه نه دي دغه کړي چې تاسې درځئ د چلي او د څلورو میاشتو جماعت تیار کړي. بلال به د بیت الله شریف بام ته وخېژو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سب تیار کړي، زغرې تیارې کړي، تورې تیارې کړي، اسونه تیار کړي، درځئ چې بیت الله شریف د کوپر د منګلو څخه خلاصه کړو. د الله نبي د 10,000 صحابهو د فوج سره راځي، د تورو سره راځي، د غشو د لیندو سره راځي، بیت الله شریف خلاصوي. زموږ خپل پروندو نن سره غلط کړی دی ځکه زموږ تاریخ منکوسه نتیجه ورکوي، چپه نتیجه ورکوي، غلطه نتیجه ورکوي. موږ حل په هغه شي کې غواړو چې د ځانه مترخص دین ته اچول دي. یو وایي په ماجت ننوځه سر پټ کړه دا دین درګټي، اخلاق به سم کو. زما ایمان نه دی کامل. څه وخت ایمان کامل کیږي؟ 80 کلو ته رسیږم ایمان کامل نه دی، 100 کلو ته رسیږم ایمان کامل نه دی. دا خو دې دا شهیدي پر ځان باندې ادا کړه، پر خپلو موړو دې ادا کړه چې څوک چې زموږ په سلسله کې تېر سوي دي هغه ګرده ولې چې دی وایي چې جهاد در هغه وخته پورې کېږي نه چې ایمان کامل سوی نه وي. ګواکې ستاسو د ټولو ایمانونه کامل نه و نعوذ بالله. دا بیا کم کتاب وایي چې جهاد کامل ایمان غواړي؟ ژر خریلی هم جهاد کولی سي، ژرور هم جهاد کولی سي، فاسق هم جهاد کولی سي، صالح هم جهاد کولی سي، نیک سړی هم جهاد کولی سي، بد سړی هم جهاد کولی سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې احد ته راوځي؟ که یوازې په دعا کار کېدی خو پیغمبر به کښېنستلی وی دعا به کړی وی. در چا به د پیغمبر دعا بهتره؟ د پیغمبر در دعا به د چا دعا بهتره؟ د پیغمبر در دعوت به د چا دعوت بهتره؟ د پیغمبر در ذکر به د چا ذکر بهتره؟ د پیغمبر تر اخلاقو د چا اخلاق بهتره دي؟ یوازې نه په اخلاقو دین راځي، نه په ذکر دین راځي، نه په خبرو باندې دین راځي، نه یو چاته په نیکه لار ورښولو باندې دین راځي. دین توره غواړي. پیغمبر احد ته راځي، پیغمبر بدر ته راوځي، د پیغمبر مخ زخمی کیږي، د پیغمبر اکا شهیدیږي، او یا کسان هغه کسان په شهادت باندې رسیږي چې پر هغو باندې الله په دنیا کې د جنت زیری راوستی. لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. د الله د نبي صحابه دي او د الله د نبي پر 1500 یا 1400 صحابهو باندې الله خپل د رضا اعلان او زیری ورته راوستی. بیا ولې دغه کسان په شهادت باندې رسیږي؟ د دې څه ضرورت دی؟ پیغمبر موږ ته درس راکوي، موږ ته د دین د ګټلو چل را زده کوي چې بیا به 14مه صدۍ، بیا به 14مه صدۍ، بیا به مسلمانان پر سر باندې هم دریغه کوي، پر مال باندې به هم دریغه کوي، پر بچانو باندې به هم دریغه کوي. د غیرت ګراف به هم راټیټ سوی، وینه به هم په جوش کې نه راځي. کافر به د بوټو سره په دین کې غورځي. دی وایي خدای دې هدایت ورته وکړي. کافران به د مسلمانانو نسل کشي کوي. دی وایي خدایه تی خراب کړي. کافران به راځي د مسلمانانو په مساجدو کې به ادب دی غول کوي. دی به وایي چې دې ته موږ لاره به یې چې ورښولې وای. مجاهد به راځي کافر به قتلوي. دی وایي موږ ایمان ورښیي تی جهنم ته بیایي، موږ جنت ته بیایو تی جهنم ته بیایي. دا سوچ غلط سوچ دی. دا د دې معنا نه چې موږ د یو چا سره شخصي دغه مسلکي و مفکوروي اختلاف لرو، مفکوروي اختلاف نه لرو. د پیغمبر د نهج سره خلاف دی دغه عمل. په دغه عمل دین ګټل د نظریه فاسده ده. په دا عمل دین ګټل چې پیغمبر د دین د ګټلو دپاره کم شی تجویز کړی دی. الله چې امت ته د دین د ګټلو دپاره کومه نسخه تعین کړې ده هغه نسخه دین درګټي. د پیغمبر نسخه دین درګټي، د خلکو د ځانه تراشل سوي نسخې دین نه ګټي. پیغمبر احد ته راوځي، مخ زخمي کوي، غاښ شهیدوي، د خود کړۍ د پیغمبر په مخ کې ماتیږي، د پیغمبر اویا کسه صحابه کرام په وینو کې لت پت کیږي. پیغمبر په دې پوه دی. پیغمبر امت ته دا تلقین ورکوي که نه زموږ پر دې ایمان دی. پیغمبر به هلته شرا کړی وای، مشرکین به ټول هلاک سوي وای په هغه زمانه کې. پیغمبر به دعا کړی وای، مجاهدینو به غیبانه د کرامت او د معجزې په خاطر باندې فتح ګټلی وای. خو لیکن کرامتي فتوحات دین نه ساتي. دا د معجزې او د کرامت
رحمت په توګه باندې په هغه کې مهال ډېر لنډ وي، هغه وخت ډېر لنډ وي، هغه وقتي طور فتح وي، هغه وقتي طور میدان ګټل وي. لیکن همیشنی میدان ګټل مسلمان به خپله میدان ته راوځي، بیا به زمانه خرابه سوي، داسې مسلمان بنی چې دعا دې کار وکړي، لیکن داسې مسلمان به یې توره بېکار کولی سي. نن زموږ دعا داسې د قبولیت انداز نه لري لکه 1500 کاله مخکې چې زموږ اسلاف تېر سوي وو، د هغو دعاګانې ډېرې در موږ قبلېدې، لیکن توره خو هغه رقم چلوی سو لکه چې زموږ اسلافو چلول. نتیجه یې وګورئ په افغانستان کې نن امریکایان کم ځای ته رسېدل دي. نن خو د امریکایانو د سولې کچکول په غاړه کې دی، کله د ترکانو څه سوله غواړي چې پکې واچوئ، کله د عربانو څه سوله غواړي چې پکې واچوئ، کله د پاکستان څه سوله غواړي چې پکې واچوئ. نن امریکایان دا دي د مسلمانانو په پښو کې پراته دي، دا دعاوې وسولې، دا شراوې ډېرې ورته وسوې. نه یوازې دعا کار کوي، نه یوازې شرا کار کوي، نه یوازې خبرې کار کوي، نه یوازې ذکر کار کوي، یو شی یوازې کار نه کوي د کافر د ماتولو دپاره چې کار آمد دی، هغه جهاد دی. د کفر تندی ماتول، د کفر سر ماتول، د کفر ملا ماتول، کفار ځغلول، ځانونه شهیدانول، قربانۍ ورکول، وینې تویول، بیا به کافر ماتیږي، بیا به مسلمان هغه میدان ګټي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته دا درس ورکوي چې میدان ته به راوځئ، ځانونه به شهیدانوئ، د مسلمانانو